افغانستان ولې له چین او تاجکستان سره خپلې پولې وتړلې؟ راځئ دغه مطلب را سره تر پایه وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ ترڅو تاسو هم خبر سئ چې ولې پولې وتړلې. افغانستان د کرونا وایرس له امله له چین او تاجکستان سره خپلې پولې وتړلې. د افغانستان په بدخشان ولایت کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله د چین او تاجکستان پر پولو جدي تدابیر نیولي دي او ترڅنګ د وایرس د مخنیوي په خاطر له دغه هیوادونو سره د یوې لنډې مودې لپاره پولې هم تړلې دي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نور خاورین وایي چې دغه ولایت په پولې کې د روغتیا پالان په دنده ګمارلی دي ترڅو په دغه پولې کې د کرونا وایرس له خپرېدو نه مخنیوی وکړي او هغه خلک چې له بهرنیو هیوادونو نه افغانستان ته راداخلیږي د دغه روغتیا ډلې لخوا په کرنټین کیږي او که چیرته کوم کس کې د کرونا وایرس نښې ولیدل شي نو اړوند مرکزونو ته به لیږدول کیږي او د یاد وایرس له خپرېدو نه به مخنیوی به وکړي. د بدخشان د عامې روغتیا رئیس دا هم وایي چې د بدخشان د حج او قابلو ریاست سره خبرې کړې دي ترڅو په دغه ولایت کې د کرونا وایرس په اړه خلکو ته عامه پوهاوی په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا وزارت هم تېره ورځ په کابل کې د کرونا وایرس د احتمالي ناروغانو لپاره یو ځانګړی روغتون د چمتو کولو خبر ورکړی ده. د هغه راز د کابل په هوایي میدانونو کې د عامې روغتیا وزارت لخوا څو تنه ډاکټران موظف شوي دي چې څو د هیواد ته د رانوتونکو کسانو تشخیص او قرنطینې کړي. پر چین کې سروې د کرونا وایرس اوس د نړۍ 26 هیوادونو ته رسیدلی ده او تر دې مهاله د دغه وایرس له امله نږدې 1500 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. دغه وایرس چین ته پر ځاني تاوان، سربیره مالي او ټولنیز تاوانونه هم اړولي دي چې چینایان له خورا ستونزمنو حالاتو سره مخ کړي دي. دوستانو خدای دې وکړي چې دغه شی تدابیر په افغانستان کې تل ونیول شي او د دې ولایت ته په صداقانه ډول ټول خدمت وکړي. که ویډیو مو را سره خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه. خو وخت درته غواړم.